سکون پر دې څپو اوري ږغ د تورانو. السلام علیکم ورحمت الله تعالی. په نننی پروګرام کښې دا چې جوته ده چې زموږ پروګرام یا زموږ دغه نننۍ غونډه چې په کوم هدف باندې موږ تاسو راغوښتي یاست او دلته سره راغونډ سوي یو چې سکون راډیو په روژې مبارکې په میاشت کښې د ترنم ویونکو لپاره یوه میاشتنۍ سیالي درلودلې وه چې په هره ورځ کې به یو ناطقان په خپرونه کښې میلمه کېدی او بیا به د هغوی څخه مستقیما پوښتنې اورېدونکو او همداراز خپله د خپرونې کور به هم کولې. ولې په اونۍ کښې چې تقریبا 4 الی 5 ناطقانان به کېدل، هغوی به بیا پر سوشل میډیا باندې سیالۍ ته د سیالۍ لیست ته لوېدله او هغوی ته به رایې ورکول کېدلې. د هرې اونۍ څخه به یو ناطقان غوره ټاکل کېدی. ولې په ټوله لړۍ کښې چې یعنې یوه میاشت کېږي، د یوې میاشتې په جریان کښې د همدې د نعت ویونکو د سیالۍ له خپرونې څخه ټاپ 4 ناطقانان راوتلې په لومړي، دوهم، دریم او همداراز په 4م پوزیشن یا مقام باندې، چې دغه ناطقانان نه یوازې دا چې د هلمند د مرکز لښکرګاه څخه بلکې د هلمند د ټولو ولسوالیو څخه چې هلمند تقریبا 14-15 الی 16 ولسوالۍ به لري، د ټولو ولسوالیو څخه مو هغه ناطقانان چې پر هغوی باندې د ترنم ویونکو حساب کېږي او هغوی هغه ناطقانان دي چې واقعیت ټولنې ته ورپېژندل سوي ناطقانان دي، هغوی په همدغه لړۍ کښې راسره برخه وال وه. نن مو د هغوی لپاره چې دغه وروستی پړاو به یې چې د هرې اونۍ غوره ترنم ویونکی یا غوره ناطقان ټاکل سوی. ولې د یوې میاشتې یعنې د میاشتنۍ لړۍ په جریان کې چې کوم په لومړي، دوهم، دریم او همداراز په 4م مقام باندې بریالي سوي او دغه مقامونه یې ترلاسه کړي دي، د هغوی لپاره مو نن همدغه پروګرام یا همدغه غونډه د سکون راډیو په تالار کښې نیولې ده. د ونې وړ ده چې زموږ همدغه روان پروګرام د سکون راډیو ترڅنګ د سوشل میډیا څخه هم لیدلی او کتلی سي، لکه فیسبوک پاڼه، ټویټر او همداراز انسټاګرام. په نننۍ غونډه یا نننۍ پروګرام کښې راسره په هلمند کښې د دولتي اداراتو استازي، په هلمند کښې د خبریالانو د ټولنې رئیس ښاغلی وحیدالله وحدت، د محلي رسنیو استازي، همداراز آزاد خبریالان، د دولتي او خصوصي روغتیایي مراکزو درانه مسؤلین او استازي، آزاد خبریالان، شاعران، لیکوالان، ترنم ویونکي، ملي تجاران، درانه مشران، مخور علماء کرام او همداراز ګڼ شمېر ځوانان راسره په تالار کښې برخوال دي. هیله ده د سکون راډیو د 90.1 FM ټول درانه اورېدونکي چې همدا لحظه مو پر FM باندې تعقیبوي او یا هم هغه کسان چې دا لحظه موږ د سوشل میډیا څخه د سکون فیسبوک پاڼې څخه په لایف ډول باندې څاري، ویني او ګوري مو، هیله ده چې ټول تر وروستۍ راسره اوسېږئ. پروګرام به ښه دا اوسېږي چې لومړی د کلام الله په څو مبارکو او سپېڅلو ایتونو سره راپیل کړو. د تلاوت کولو لپاره د سکون راډیو د اسلامي خپرونو وړاندې کوونکی په هلمند کښې جید عالم ښاغلی مولوي محمد نسیم زاهد صاحب سټیج ته راځي او د کلام الله څو مبارک او سپېڅلي ایتونه تلاوتوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأبصر فسوف يبصرون
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأتباعه ذريته آل بيته أجمعين ورحمه. جزاک الله. ډېر مننه مولوي صاحب، ژوندی اوسې، خیر اوسې، خدای دې ډېر ژوند درکړي چې تر څو نور هم خدمت وکړي د راډیو تر څنګ همداسې جماعتونو کې او نور ځایونو کې. نو لکه مخکې زما همکار تاسو ته ویل چې د رایو پر اساس 4 کسان ټاکل شوي دي. د هغو رایو هغه مجموعه به تاسو ته وایم چې په لومړۍ اونۍ کې ښاغلي عبدالجبار مظلوم د 5 ناتویونکو له منځه 350 رایې خپلې کړې وې چې په هغه 4 کې لومړی په هغه 5 کې لومړی مقام خپل کړی و. او ورپسې اونۍ کې محمد رفیع بختیار 1080 رایې خپلې کړې وې چې د هغه اونۍ لومړنۍ یا هغه بهترین ناتخوان سو. او ورپسې د درېیمه اونۍ کې حافظ مولوي توریلی شهاب 602 رایې خپلې کړې وې چې په هغه اونۍ کې بهترین سوی و. او په وروستۍ اونۍ کې مولوي روح الله امین صاحب 558 رایې خپلې کړې وې. همدغه 4 د روژې مبارکې له لومړۍ نه تر دم ګړۍ پورې له موږ سره بهترین خو ټول دي، خو دا بیا خلکو انتخاب کړي وو، خلکو خوښ و، هغه غږ یې خوښ و د خلکو. نو دغه د وینا برخه پیلوو. په لومړي سر کې د وینا برخه کې زموږ او د هلمند کې د سکون رسنیز ګروپ مسؤل ښاغلی حافظ احمد نصرت رابولو تر څو دغه پروسې او زموږ د کوم کار چې دی په هغه پاکله تاسو ته لنډه وینا واوري. نصرت صاحب. د ستر ځواک په ستر او سپېڅلې نامه په تالار کې ډېرو معززو ګرانو د قدر وړ میلمنو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هغوی چې زموږ غږ همدا شیبه د ګرمسیل، واشیر، نادعلي، ناوه، دلارام او میوند کې پر 90.1 FM زموږ غږ اوري. او هغوی چې موږ د نړۍ په لر او بر کې د سکون FM پر فیسبوک پاڼه په ژوندۍ بڼه ګوري، ټول دې زموږ نیکې هیلې، سلامونه او احترامات ومني. سکون رسنیز ګروپ د خپلو رسنیزو فعالیتونو په دوام په لومړي ځل په هلمند کې د نعت ویونکو، ترنم ویونکو او د دې برخې د کسانو لپاره یوه ډېره شفافه مهمه سیالي را پیل کړل چې له نیکه مرغه موږ نن وروستي مراسم یا هغه وروستي ځانګړي مراسم شاهدان یو. سکون رسنیز ګروپ د خپل 2 کلن رسنیز مزل په طی کولو سره په لومړي ځل په هلمند کې د دغسې یوه سیالۍ لپاره زمینه مساعده کړل چې موږ په دې کې د هلمند د ټولو ولسوالیو دلته موږ سره هلمند کې د سنګین ولسوالۍ څخه هم ناتخوانان شته، د نادعلي څخه هم شته، د مرجې څخه هم شته، د نوزاد او واشیر څخه هم شته. د هلمند له هرې څنډې، له هرې سیمې چې په تېرو څو کلونو کې ورته پاملرنه نه وه سوې یا دغه ناتخوانان ترنم ویونکي او ترانه ویونکي له پامه غورځول سوي وه، د دغو ترمنځ یوه ډېره مهمه او شفافې سیالي دغه لړۍ را پیل کړل. مخکې زموږ همکارانو تاسو ته د رایو پروسیجر ووایه. په بشپړ شفافیت د سکون ادارې دغه پروسه څارل او د دې لپاره یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې وه چې دې کمیټې په هره اونۍ کې د ټولو نعت ویونکو د رایو شمېر، هغه میکانیزم د رایو دا څاره چې له نیکه مرغه موږ داسې نعتخوانان هم درلودل چې په یوه اونۍ کې تر 1000 ډېرې رایې خپلې کړې وې. داسې اونۍ هم وه چې پکې تر 5000 او 6000 ډېرو کسانو په رایه اچونه کې برخه اخیستې وه یا په رایه ورکولو کې، چې دا د هلمند او د دغې سیالۍ د دغې پروسې لپاره یو د ویاړ او افتخار ځای خبره ده. موږ په بشپړ اطمینان ډاډ ورکوو د هلمند ټول ولس ته چې د خپل بدن د څاڅکي وینې په تویېدلو سره به هم د دوی د پاره اسلامي، ټولنیزي، کلتوري، فرهنګي، اجتماعي، خبري هر اړخیزې خپرونې د خپل 18 ساعته نشرات په مټ دوی ته چمتو کړي مو دي او په ټوله نړۍ کې به د ویب سایټ په مټ دوی ته خپروو. دا د ځان دپاره یو مسؤلیت ګڼو او دا موږ ژمنه کړې ده کله چې مو د سکون رسنیز ګروپ د ادارې د بنسټ خښت ایښي، هدف مو ټولنې ولس ته د کار
کول او په ټولنه کې د اصلاح راوستل او ټولنې ښه لوري ته اڅول. زه په دې برخه کې د خپل ټول کاري ټیم په خاص ډول ډېر دروند او جید عالم مولوي صاحب محمد نسیم زاهد څخه نړۍ مننه کوم چې د خپلو اسلامي خپرونو په مټ د هلمند ولس او دغه ټولنه آګاه کړې ده او هر ورځ په زرګونو کسان موږ د همدې خپرونې له لارې هغوی ته اسلامي ارشادات، د دین مقدسات، احکامات ورته بیانېږي، هغوی د منکر لارو څخه وښه لارو ته تشویق کېږي. په خاص ډول ډاکټر صاحب عبدالوکیل اکرم چې په طبي برخه کې ځانګړي خپرونې له موږ سره لري، د ماشومانو د ناروغیو متخصص دی چې همیشه په طبي برخه کې له موږ سره همکاري کړې. زموږ نور ټول همکاران څوک په ورزشي برخه کې سید ولی نوري صاحب مثلا په تخنیکی برخه کې زموږ همکاران، په اداري برخه کې، په هره برخه کې زموږ همکاران چې اوس نمونه اخیستل دلته ګرانه ده، د چا به نوم راڅخه هېر سي. ټولو د دغه ګډ رسنیز بهیر د پیل او دوام لپاره هلې ځلې کړي دي. زموږ همکاران لا ما څه کوي چې د خپل 18 ساعت خپرونو او د خپل 18 ساعت نشراتو په مټ دوی ته یو څه وړاندې کو، په ټولنه کې د یو تغییر او یو بدلون باعث اوس. په روژه کې موږ د روژې مبارکې میاشتې لپاره ځانګړي خپرونې پیل کړې وې. زموږ د 1500 ځانګړو خپرونو څخه دوی یوه یې د نعت سیالي خپرونه وه چې دا اوس یې موږ د وروستیو مراسمو شاهدان یو، بل د تجوید سیالۍ یوه خپرونه وه چې هغه کې موږ د تجوید اړوند پوښتنې د قاري صاحبانو څخه درلودل او هغوی که به دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکول بیا ګټونکي اعلانېدل. چې په دې برخه کې د انټرنیشنل کمپلیکس روغتون څخه ځانګړې مننه چې هغوی مالي سپانسر په غاړه اخیستی و او ګټونکو ته یې موبایلونه ورکول. د دغه ننني پروګرام ټولو مالي ملاتړ کوونکو ایلکس کمپنۍ، خپل ډاکټر صاحب عبدالوکیل اکرم کتنځای، انټرنیشنل طبي اکاډمي او انټرنیشنل روغتون، د عینا د محصولاتو کومه کمپنۍ چې د حسین تولیدي شرکت، نورې کمې مالي ملاتړ د دغو پروګرامونو چې موږ له موږ سره کړي، له ټولو مننه کوو. کورې ودان چې له موږ سره د پروګرام په ترتیب کې او د دغسې پروګرامونو او د ټولنې د اصلاح او بهبود دپاره د دغسې ښوونیزو برنامو او پروګرامونو د لا پراختیا لپاره زموږ سره همکاري کړې ده او موږ هم په خپل ټول توان د دې ټولنې د بهبود او اصلاح لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو، هڅه کوو. دا به د سکون راډیو لومړی د نعت ویونکو سیالي نه وي. موږ اوس راپیل کړل، موږ به مخته ځو. موږ به هر کال د سکون راډیو د نعت ویونکو د سیالي دغه پروسه په لار اچوو. په هره روژه میاشت کې به موږ لومړی، دویم، دریم مقام او څلورم مقام نعت خوانان ټاکو. هغوی دپاره به هغه کم پروسیجر چې د دې خپرونې دی هغه به پر مخ وړل کېږي. بیا هم له ټولو مالي ملاتړ کوونکو څخه نړۍ مننه کوم، له ټولو خپلو همکارانو نړۍ مننه چې له ما سره د دې ټولنې د اصلاح او د ټولنې د بهبود لپاره اوږه په اوږه شپه او ورځ سهار تر ماښامه کار وکړ، زحمت یې وایستی او پر ځان یې شپې رڼا کړلې، ولې د ټولنې د اصلاح او بهبود لپاره یې خپلې هلې ځلې ونه سپمولې. موږ به بیا راځو او د نورو ځانګړو پروګرامونو سره، د نورو داسې ځانګړو خپرونو او پروسو سره دا به یې پای نه بلکې پیل به یې وي. او بیا هم له خپلو ټولو اورېدونکو چې موږ څاري پر سوشل میډیا، پر ویبپاڼې، پر راډیو، پر خواله رسنیو او ټولو هغو مالي ملاتړ کوونکو څخه هم نړۍ مننه چې په دې برخه کې له موږ سره تل همکاري کړې ده او زموږ لاس یې نیولی دی. ډېره مننه. ستاسې وخت ډېر نه نیسم، نور ګډونوال به مې هغوی به خپل ویناوې لري. له تاسې نړۍ مننه. د نوښتونو نوښتګره نوی کښت وکړه، د زړه پر ځمکه یو څو زڼي د نوښت وکړه او راځي په خوب کې د زړو کیسو زاړه عکسونه، راځي په خوب کې د زړو کیسو زاړه عکسونه، پرېږده زاړه نوي نکلونه پر بالښت وکړه. د سکون رسنیز ګروپ له مسؤل ښاغلي حافظ احمد نصرت صاحب څخه ډېره مننه چې خپله لرلې وینا یې پر تاسو درنو برخوالو او راډیو ته ناستو اورېدونکو باندې لورولې. ښه دا دی چې یو ځلې یوه یادونه وکړو چې درنو برخوالو د راډیو ډېرو درنو اورېدونکو، همداراز د سوشل میډیا درنو تعقیبونکو، زموږ د روان پروګرام
مالی ملاتړ کوونکي چې د همدې پروګرام په مالی برخه کښې زموږ سره همکاري کړې ده، نه یوازې دلته بلکې همیشه یې راسره خپله په مالی برخه کښې همکاري جاري ساتلې. د ننني غونډې یا د ننني پروګرام مالی سپانسر کوونکي د آیلکس محصولاتو کمپنۍ مسؤل ښاغلی فهیم ارمان چې پروګرام کې هم راسره شتون لري. په هلمند کښې د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص او همداراز د معدې او اعصابو معالج ډاکټر ښاغلی متخصص صاحب عبدالوکیل اکرم چې خوشبختانه پروګرام کې هم راسره دی. په هلمند کښې د نوي انټرنیشنل کمپلیکس روغتون مسؤل ښاغلی ډاکټر صاحب حکمت الله هوشمند چې ډېر شاته ناست دی ځکه ناوخته راغلی او همداراز محمد حق عمري په هلمند کښې د حسین تولیدي شرکت مسؤل، فیضان الله عبید د ډینا محصولاتو مسؤل په هلمند کښې او همداراز سید ولی نوري د نوري فیشن پلورنځای مسؤل چې پروګرام کښې دا سره زما تر څنګ د نانسري چارې هم مخې ته وړي. د ټولو مالی سپانسر کوونکو څخه ډېره مننه او همداراز لکه نصره صاحب چې یادونه وکړه چې پروژې کې مو یوه د قرات خپرونه درلودلې چې هغه ته هم په هر اونۍ کښې چې به کوم اورېدونکي بریالي کېدل هغوی ته یو سیټ موبایل په جایزه کې ورکول کېدی. د نوي انټرنیشنل طبي اکاډمي او همداراز د نوي انټرنیشنل کمپلیکس روغتون له لوري به دوی ته موبایلان ورکول کېدل په ډالیو کښې، یعنې مالي سپورټ یې همدې اکاډمي او تر څنګ یې کمپلیکس روغتون کړی و. د پروګرام په دې برخه کښې د ترنم ویونکو له جملې څخه به ښاغلی محمد رفیع بختیار صاحب سټیج ته راځي او په خپل ښکلي غږ سره به ښکلی ترنم پر تاسو لوروي. ښاغلی بختیار. ډېر ادب او احترام، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټولو ګډونوالو په اجازه ته عمل ور باندې وکړه قرآن ستا دی او ځمکه څه کړې چې دا پورته اسمان ستا دی. تورې ډېرې دي خو زړه د خالد غواړي، ته خالد بینې ولید شاه جهان ستا دی. پاک الله ته دې ژړلې زما لپاره د زړه سره، ستا د اوښکو نه لوګی شم زما خوږه پیغمبره، ستا د اوښکو نه لوګی شم زما خوږه پیغمبره، زما خوږه پیغمبره، زما خوږه پیغمبره، زما خوږه پیغمبره. تا ورستا حساب ډېر سخت دی نو کامیابې په میدان کا، دا سوال زما قبول کا زکندنې ډېر آسان کا. واخله واخله بدل واخله ټول زما له دې زیګاره، ستا د اوښکو نه لوګی شم زما خوږه پیغمبره، ستا د اوښکو نه لوګی شم زما خوږه پیغمبره، زما خوږه پیغمبره، زما خوږه پیغمبره، زما خوږه پیغمبره. نه په ورځو نه په شپو وي خپل خالق ته په سجدو وي، د امت له غمه ستړی په سوالونو په زارو وي. تا ویل خدایه زما امت دی ستا عذاب نه خبره، ستا د اوښکو نه لوګی شم زما خوږه پیغمبره، ستا د اوښکو نه لوګی شم زما خوږه پیغمبره، زما خوږه پیغمبره، زما خوږه پیغمبره، زما خوږه پیغمبره. کله وخت چې د حساب شي هغه ورځ کې د قیامت ټول نبیان به تا ته ګوري څوک به نه کوي جرأت. ته به مخکې شې الله ته ای نبي خیر البشره،
ستا د اوښکو نه لوګی شم زما خوږه پیغمبره ستا د اوښکو نه لوګی شم زما خوږه پیغمبره زما خوږه پیغمبره زما خوږه پیغمبره زما خوږه پیغمبره باید کڅواله توبهګار شو د بدیو نه بیزار شو د دنیا محبت پرېږدو آخرت ته تابعدار شو په ژوندون څه اعتبار دی دا دنیا د بې باوره ستا د اوښکو نه لوګی شم زما خوږه پیغمبره ستا د اوښکو نه لوګی شم زما خوږه پیغمبره پاک الله ته دې ژړلي زما لپاره د زړه سره ستا د اوښکو نه لوګی شم زما خوږه پیغمبره ستا د اوښکو نه لوګی شم زما خوږه پیغمبره صلی الله علیه وسلم. وایي چې سترګې کښته کړي اظهار وکړي او دا به کوم زړه وي چې انکار وکړي. دا شاعران هم دلته ناست دي دغه بیت د بل چا و او نو هغه ملګري دلته ناست دغه رای کې لږ څه تغییر راغلی دی. ښه مخکې تا شاید فیسبوک کې کتلی وي لږ کښته پورته سره راغلی دي نو اکثریت څوک مخته تللي څوک شاته تللي دي. نو خدای دې وکړي چې تاسو حوصله وکړئ تر پایه پورې. مسروري صاحب هم دلته دی یو شعر وایم. مسروري صاحب ته به راسې ګډونوال ته به یو شعر ووایي. وای دا ستا خوږې خبرې ملغلرې دا ستا خوږې خبرې ملغلرې او ترې رااوري چې شکرې ملغلرې هر سهار راته په مینه مینه وای هر سهار راته په مینه مینه وای او څومره ښکلې ګټورې ملغلرې مسروري تل په قلم دی برکت سه مسروري تل په قلم دی برکت سه او دی مشاعرې کې ټول خبرې خوندورې د لرغونې غیرتي هلمند د ښایسته سکون اسلامي راډیو د قدرمن تالار برخوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو بل نظم در سره شریکوو خدای دې وایي چې ستاسو د خوښۍ وړ وګرځي. وایي ها مغروره نړۍ لاړه در په دره مغروره نړۍ لاړه در په دره ستا له غیږې طالب وایسته په نره نصرت صاحب. مغروره نړۍ لاړه در په دره ستا له غیږې طالب وایسته په نره ستا لشکر منزل ته خدای ورسولو ستا لشکر منزل ته خدای ورسولو سر راپورته کړه مولا محمد عمره جګې سترګې پکې ګرځه هسکه غاړه معاذ صاحب جګې سترګې پکې ګرځه هسکه غاړه فاتح راغلو تر شارونو له سنګره دا زموږ کمال نو د رب نصرت و نصرت صاحب دا زموږ کمال نو د رب نصرت و چې مو سپر طاقت مات کړو شپه نره قربانۍ د ګران اولس بهیر نکړو میوندي صاحب قربانۍ د ګران اولس بهیر نکړو په کورونو کې چې ساتلو تر سحره دا د هغو شازلمۍ قربانیو برکت دی شهاب صاحب دا د هغو شازلمۍ قربانیو برکت دی دا چې هسکه غاړه پکښې ګرځې د زړه سره او دا چې هسکه غاړه پکښې ګرځې د زړه سره په ډېرې بخښنې سره زموږ خو
دماغ ټول پر سیاست جوړ شوی دی. بخښنه غواړم. وایي ما خوب لیدی چې لږ لږ ویښېدلم شرمېدلم. ما خوب لیدی چې لږ لږ ویښېدلم شرمېدلم، جنت ته چې بې تا داخلېدلم شرمېدلم. او نن زما و ګنهګار زړګي ته خدای راغلی دی. نن زما و ګنهګار زړګي ته خدای راغلی دی. نن ټوله ورځ له ځانه پټېدلم شرمېدلم. ډېره زیاته مننه د قاري مسروري صاحب څخه چې ښکلی شعر یې پر تاسو باندې ولوروئ. د یادونې وړ ده چې په هلمند کښې د غږ راډیو مسؤل ښاغلی عبدالرشید هلمند صاحب زموږ د دغه څلورو ټاپ ترنمویونکو لپاره نقدي جایزه هم په نظر کې لري چې د جایزو لړۍ چې راپیلېږي د هلمند صاحب له لورې به هم ورته ډالۍ ورکول کېږي. ډېره مننه هلمند صاحب، آباد اوسئ. یوه یادونه بله هم کوو چې کوم مالي ملاتړ کوونکي یا هغه چا چې زموږ سره دغه پروګرام سپانسر کړی، زموږ د سکون ګروپ له لورې به ورته دوی ته یو مننلیکونه هم په نظر کې نیول سوي چې د پروګرام په لاړ کې به هغه مننلیکونه هم ودې دور کوو. خو هیله ده چې تاسو لږ حوصله ولرئ او تر وروستیو را سره تم اوسئ، ځکه د ځینو برخوالو تلوار دی وایي چې موږ ځو. د پروګرام په دې برخه کښې د هلمند ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د هنري فعالیتونو عمومي مدیر ښاغلی مولوي احمدالله فهیم صاحب سټیج ته راځي او خپله وینا پر تاسو باندې لوروي. ښاغلی مولوي صاحب فهیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د غونډې درنو حاضرینو ګډونوالو، ډېر د خوښۍ ځای دی چې موږ او تاسو په خپل هیواد کې په خپل ولایت کې دننه په یوه داسې غونډه کې ګډون لرو چې دلته په دې غونډه کې شاعران، لیکوالان، ادیبان، فرهنګپالان، ډاکټر صاحبان او نور ملي تجاران، خبریالان شتون لري. دا د تیر 20 کاله په پرتله باندې ډېر د خوښۍ ځای دی چې موږ و تاسو په یو اتفاقي غونډه کې سره ګډونوال یو. په لومړي سر کې د ښاغلي نصرت صاحب څخه یوه نړۍ مننه کوو چې موږ ته د داسې غونډې ترتیب برابر کړ او موږ ته بلنه راکړه. له دوی څخه یوه نړۍ مننه. دا ډېر د ویاړ او افتخار ځای دی چې دوی یوه داسې خپرونه ترتیب کړې ده چې په هغوی کې د نعت ویونکو سیالي ترسره کېږي. موږ ډېر کوښښ کړی دی چې نعت ویونکي، ترانه ویونکي ملګري سره راټول کړو او سره انسجام یې کړو، د هغوی سره د نږدې شناخت برابر کړو. خو متاسفانه په تیر 2 میاشتو کې موږ 2 غونډې کړې دي د اطلاعاتو کلتور ریاست کې، خو نه یې توانېدلې چې ټول ترانه ویونکي او نعتخوانان ملګري راټول. غربت می د یارانو له محفله لرې ساتي، غربت می د یارانو له محفله لرې ساتي، ګمان د کبرجنو په ما ولې کوي خلک. او دا بد رواجونه خودکشي ته سړی اړ کړي. ولسمل صاحب دا بد رواجونه خودکشي ته سړی اړ کړي، که نه د ځان وژنې ګناه ولې کوي خلک. د ښاغلي مظلوم صاحب څخه ډېره زیاته مننه چې ښکلی او ډېر لنډ ترنم یې پر تاسو باندې لورولی. پر اواز دې برکت اوسېږي. ډېره مننه د ښاغلي مظلوم صاحب څخه. د پروګرام په دې برخه کښې د ښاغلی نجات مال صاحب سټیج ته راځي او پر تاسو باندې ښکلی دیکلوما لوروي. ښاغلی نجات مال. چاته لندن، چاته جاپان او جرمنۍ ښکلی دی، ماته د ښکلو په جهان کې نادالی ښکلی دی. چاته لندن، چاته جاپان او جرمنۍ ښکلی دی، ماته د ښکلو په جهان کې
نادالی ښکلی دی د امریکا تر سلپوړیزو ودانیو راته زموږ د خټو معمولي غوندې کورګۍ ښکلی دی د امریکا تر سلپوړیزو ودانیو راته زموږ د خټو معمولي غوندې کورګۍ ښکلی دی د درس جهان تر دې سپین پوست او تور پوستو خلکو یو غنم رنګه لوی لمنی هلمندی ښکلی دی معاذ صاحب د درس جهان تر دې سپین پوست او تور پوستو خلکو یو غنم رنګه لوی لمنی هلمندی ښکلی دی د ټرمپ تر ټولې کابینې راته زموږ د وطن یو ګریوان سیره سرببره لیونی ښکلی دی زه هم په خپل وار سره په تالار کې ښاغلو میلمنو مشرانو علمای کرامو ته خپل سلامونه وړاندې کوم د سکون راډیو له ټولې ادارې څخه ډېره مننه چې دغسې په زړه پورې او ښایسته سیالۍ په لاره اچولې وه د همدغې پروسې کامیابه نعتخوانانو ته د زړه له تله مبارکي وایم الله پاک دې پر اوازو استعدادونو باندې برکتونه کښېږدي او له سکون راډیو له ادارې څخه مو هم یوازینۍ غوښتنه دا ده چې دغسې ښایسته او په زړه پورې پروګرامونه نور هم مخته یوسي تاسې باور وکړئ چې په دغه سیالیو کې زموږ د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې یو ملګری چې دغه سیالۍ ډګر ته راغلی دی زموږ ټول نادعلي تشویق کړی دی زموږ شاعران یې پرمختګ ته تشویق کړي زموږ نعتخوانان یې نور هم کار ته تشویق کړي دي زه ډېرې خبرې نه کوم یو څو بیتونه نور درته وایم نه درد سته په وطن کې نه خفګان دی پسرلی دی په څنګ کې را سره مې خپل جانان دی پسرلی دی نه درد سته په وطن کې نه خفګان دی پسرلی دی په څنګ کې را سره مې خپل جانان دی پسرلی دی دا ژوند څومره ښایسته دی او دا ژوند څومره حسین دی میده میده تیریږي او روان دی پسرلی دی غاټول غوټۍ سپړلي اورېدې کړي هوسونه دوره یې په خندا نن هرغوان دی پسرلی دی شبګیر نسته په زړونو کې خوښۍ نڅیږي دلته د زړونو پوره سوی محرمان دی پسرلی دی شپونکي شپېلۍ په لاس کې ده د غرو لمنې شنې دي پر میږو یې نازک میده باران دی پسرلی دی نه ټک سته په وطن کې نه چاپې نه تیارې دي یو تک شین ښایسته ښکلی اسمان دی پسرلی دی میلې دي منظرې دي نجاتمل هرې خواته غزل ده یا ټپه ده یا قربان دی پسرلی دی له توجه څخه مننه د سکون ګروپ څخه مننه وکړو چې دغه ډول پروګرامونه په لاره اچوي او هلمندي استعدادونو ته فرصتونه ورکوي څو وغوړېږي او هلمندي وړتیاوې چې ستا هغه خلک پرې راخبر سي ځوانانو ته نور هم فرصتونه مهیا سي څو دغسې ورته نورو پروګرامونو کې هم ګډون وکړي پروګرام ډېر شاعرانه وغځېدی زه هم یو بیت وړاندې کوم د قیس هاشمي دی پردی ستا بېرنګ او بې خونده پلونه د دې وطن شړومبو د بادرنګو نه قربان سه نو راځو دې ته چې رسنۍ په دې ټولنې کې څه رول لري څه اغېز لري همدا د رسنیو برکت دی چې نن په دې تالار کې یو مرجع ولسوالۍ اوسېدونکی هم ناست دی د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی هم ناست دی د غونډې له منځ څخه دلته ګډونوال او له دوی له منځه د همدغو رسنیو له برکته موږ نن څلور ستوري هلمندۍ ټولنې ته ورمعرفي کوو هغه ستوري چې باید مخکې معرفي سوي وای خو دا د رسنیو له برکته نن معرفي کېږي دا د رسنیو برکت دی چې موږ کولی سو د هلمند په ډېرو لویو پرتو سیمو کې مثلا دیشو بغنی باغران او دغه ترڅنګ
نوزاد، مساکلا، نوري ولسوالۍ، شمال او جنوب د هلمند څخه په خپلو خبري سوژو او خپلو رپورټونو کې د هلمندي ولسونو احوال راواخ تر مسؤلو چارواکو یې ورسو، د هغوی ستونزو ته رسېدنه وکړو. همدا د رسنیو برکت دی چې موږ نه یوازې دا پروګرام دې ته ورته نور پروګرامونه د راډیو پر څپه باندې ولسونو ته وړاندې کوو چې په هغه کې بېلابېلې برخې دي. مثلا د یو راډیو د لارې څخه موږ کولی شو چې بېلابېلو برخو کې زده کړه وکړو. یو ډاکټر کولی شي چې خپل طبي معلومات د راډیو د لارې څخه تر یوې کورنۍ ورسوي. یو دینی عالم کولی شي چې په دینی برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړي. د راډیو د لارې څخه په یوه وخت کې زرګونو کسانو ته پوهاوی ورکولی شي. همدا د راډیو برکت دی چې یو ورزشي خبریال کولی شي چې د ورزش له نویو معلوماتو او حالاتو مو د نړۍ په کچه باندې د همدغې راډیو په مرسته باندې په ډېر ساده ډول باندې خبر کړي او معلومات در سره شریک کړي. رسنۍ یو ډېر مهم رول لري. صفت یې کوو ډېر دی، خبرې باندې کوو، ډېرې خبرې باندې کېږي، بحث باندې کوو، ډېر بحث باندې کېږي. زه بحث نه اوږدوم، خبرې مې را لنډوم. په وروستیو کې د خبرو یو ځل بیا مننه کوم د ښاغلي نصرت صاحب څخه د سکون ګروپ د ټولو کارکوونکو څخه چې دغه ډول پروګرامونه یې په لاره اچولي. دا په رښتیا د هلمند پر سیمه ییزه میډیا باندې یو نوښت دی، یو ابتکار دی او دا ویاړ د سکون راډیو دی چې هلمندي استعدادونو غوړېدا ته یې دا فرصتونه مهیا کړي دي. نه یوازې د دې ناتخوانانو دپاره، تر دې وراخوا د سکون ګروپ یو 3 میاشتنی د ژورنالیزم اړوند یو پروګرام په لاره اچولی چې په هغه کې عملي او تیوریکي زده کړې ورکول کېږي چې دا په خپل خاص ځای لري او د هلمند سیمه ییزې میډیا ته به موږ وکولی شو چې د دغه پروګرام د لارې څخه د سکون ګروپ له برکته نوي څیرې ورمعرفي کړو او دا نوي څیرې به بیا وکولی شي چې ښې خپرونې وړاندې کړي او دا نوي څیرې به بیا وکولی شي چې په آینده کې دغه ډول استعدادونه چې نن یې 4 بیلګې دلته رامخته شوي دي هغه را جلب کړي او هغه ټولنې ته ورمعرفي کړي او د هغوی د استعدادونو د غوړېدا دپاره فرصت مساعد کړي. نه یوازې د ناتخوانۍ په برخه کې موږ بېلابېلو برخو کې نورې سیالۍ هم د دې رسنۍ د لارې څخه په لاره اچولی شو. رسنۍ خصوصا سیمه ییزه میډیا د ولس په رایه او په غوښتنه باندې مخ ته ځي. کله کله له ولسونو او په خاص ډول هغه اورېدونکو څخه چې هغه له رسنیو سره ډېر وخت یو ځای پاتې کېږي یا اورېدونکي دي یا یو نوې اړیکه ورسره لري، له هغو هم هیله دا ده او تقاضا دا کېږي چې له رسنیو سره خپل نظرونه، اندونه، غوښتنې شریکې کړي تر څو د دوی په خوښه د ولس په غوښتنه، د ټولنې په غوښتنه، د معاشرې په غوښتنه خپرونې ورته طرحه ډیزاین وړاندې کړي. نو نور مې خبرې نه اوږدوم، یوه نړۍ مننه کوم په وروستیو کې یو ځل بیا له سکون ګروپ څخه چې دغه ډول پروګرامونو ته زمینه مساعدوي. د هلمند ترنم ځلانده سوري قدرمن معاذ الله صاحب ته بلنه ورکړو چې راشي بدرګاره سره وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. تزماد جوان شكولاي تنبي خير الوراي تنبي خير الوراي تزماد جوان شكولاي تنبي خير الوراي تنبي خير الوراي. ستا جمال تا دنیا گیوا
بس عاجز المر سپوږمۍ وه ستا جمال ته دنیا گیوه بس عاجز المر سپوږمۍ وه مصطفی او مجتبی تنبی خیر الورای تنبی خیر الورای تزما دجمن ښکلای تنبی خیر الورای تنبی خیر الورای له توجه څخه منل هلمند صاحب لیرې ځای دی کنې خامخا درتلمه برابر نه دي شریک امکانات د تیر کال مې دا ترخه خاطره یاد ومنسو په اختر کې ملاقات ته که ښه او که بد یې زه پوهېږم خوښ مې نه دي په مجلس کې تشریفات ته که ښه او که بد یې زه پوهېږم خوښ مې نه دي په مجلس کې تشریفات چې ساده وچه ډوډۍ به پیدا نه کړي خلکو داسې انځور کړی و حالات چې ساده وچه ډوډۍ به پیدا نه کړي خلکو داسې انځور کړی و حالات ولسمل د زړه له مینې در لیږلی ښه په مینه یې قبول کړه ترې سوغات زه هم په خپل وار سره سلامونه د تالار ټولو ګډونوالو ته د سکون راډیو تر څنګ ناست ټولو اورېدونکو ته او ټولو لیدونکو ته او څلورو ستورو ته مبارکي وایم مظلوم صاحب ته بختیار صاحب ته کاري رولحمین صاحب ته شهاب صاحب ته او ډیره مننه له ښاغلي حافظ احمد نصرت صاحب څخه کوو چې دغه سیالي په لاره اچولې وه او مننه له ما صاحب څخه هم کوو چې یوه میاشتې خپرونه مخته ویوړله د دغسې نورو خپرونو په هیله یو چې نورې دغسې خپرونې هم مخته یوسي ما صاحب د تنزیه شعر غوښتنه وکړه نصرت صاحب که ستاسو اجازه وي تنها نه یم ټول هیواد را سره ناست دی خاموشي ده او ستا یاد را سره ناست دی فهیم ارمان صاحب تنها نه یم ټول هیواد را سره ناست دی خاموشي ده او ستا یاد را سره ناست دی الله داد په ډوډۍ پسې لیږلی په کوټې کې مولاداد را سره ناست دی الله داد په ډوډۍ پسې لیږلی په کوټې کې مولاداد را سره ناست دی ډرامه یو څه بې خونده راته ښکاري ناظر مړ دی رحیمداد را سره ناست دی وزیری صاحب ډرامه یو څه بې خونده راته ښکاري ناظر مړ دی رحیمداد را سره ناست دی له دښمنه یې ساتلی یم په نره یو تکړه سیف الجهاد را سره ناست دی ولسمل یم پر سر باندې بیریږم تبرزین والا فرهاد را سره ناست دی وزیری صاحب ما په میلې کې سیونټۍ انډل کوي تا په خبرو کې میږی انډل کوي ما په میلې کې سیونټۍ انډل کوي تا په خبرو کې میږی انډل کوي تر کندهاره یې په شا بوتلمه په نادالي کې مې خورۍ انډل کوي کاري روح الامین صاحب تر کندهاره یې په شا بوتلمه په نادالي کې مې خورۍ انډل کوي په ناست مجلس کې څوک راپوه نه سوله دا ستاسو مخ ته مې ګلګۍ انډل کوي په ناست مجلس کې څوک راپوه نه سوله دا ستاسو مخ ته مې ګلګۍ انډل کوي بیا تر دا اوسه چا لیدلی نه دی مجاهدینو شوروی انډل کوي بیا تر دا اوسه چا لیدلی نه دی مجاهدینو شوروی انډل کوي تر سلنګسرې غلامي راوځي چا دا ظالم بیچارهګۍ انډل کوي تر سلنګسرې غلامي راوځي چا دا ظالم بیچارهګۍ انډل کوي په ټوله ښار کې داسې دود پورته سو ولسمل بیا هغه ګری انډل کوي د توجه نه مخکې یو غوښتنه کوم نصرت صاحب د افغان صاحب څخه چې تمثیل به راته کوي د پروګرام په وروستیو کې مننه له توجه څخه مننه ټولو میلمنو څخه ډیره مننه کوم ډیر خوشحاله یم چې داسې پروګرام کې ګډون کوم د شاعرانو نعتخوانانو دپاره چمتو سوی دی زموږ تل هڅه او هدف دا دی چې د ولس دپاره خدمت وکړو په هره برخه کې که د ورزش برخه وي که د نعتخوانانو برخه وي که نیوز برخه وي که د خپرونو برخه وي همدا مو هدف دی له ټولو نعتخوانانو څخه نړۍ مننه کوم دوی ته تل بریا غواړم همدغه څلور نعتخوانان چې ګټونکي سوي دي دوی ته مبارکي وایم د هغه تر څنګ له خپل ټولو مالي ملاتړ کوونکو څخه نړۍ مننه کوم له ایلیکس کمپنۍ مسؤل ښاغلي فهیم ارمان څخه مننه کوم
ډاکټر صاحب د انټرنیشنل کمپلیکس روغتون څخه رئیس څخه مننه کوم، همچنان ډاکټر صاحب عبدالوکیل اکرم څخه نړۍ مننه کوم، له ښاغلي نصرت صاحب څخه زیاته مننه کوم چې داسې پروګرام یې جوړ کړي او د خپلو شاعرانو دپاره، نعتخوانانو دپاره د دې د پرمختګ او د دې د تشویق دپاره یې دا څه کړي دي. مننه ځینې کوم. بیا هم تاسو ټولو هلمندوالو ته ډاډ در کوم د یو رسنۍ د مسؤل په استازیتوب، حتی د هلمند د ټولو رسنیو په استازیتوب تاسو ته ډاډ در کوم انشاءالله زموږ هدف همدا وي چې ولس ته خدمت وکړو په هره برخه کې. او له تاسو ټولو سره نړۍ مننه کوم چې موږ سره په مالي برخه کې هر وخت همکاري کړې ده، د خپرونو برخه کې همچنان، اعلاناتو برخه کې، او ستاسو هم نور هم غوښتنه ده چې د رسنیو ملاتړ وکړئ، د دې سره وژه پر وژه ودرېږي. انشاءالله موږ نور هم ولس ته خدمت کوو. د هلمند ستوري نعتخوانان، نو د معاذ صاحب دا خدمت د هیواد په کچه باندې یو ستر خدمت دی. موږ د دې کورودانۍ وایو، د دې خدمت الله دې ده ته اجر ورکړي او الله دې ده ته د دغسې نورو خدمتونو توفیق هم ورکړي. زما سره یو نظم دی، پسرلي ته مې لیکلی دی، خو د هغه څخه وړاندې یو څو بیتونه چې په تقریر شوم لیونۍ بلا وهلې. په تقریر شوم لیونۍ بلا وهلې، ته مې نه کړلې سړی بلا وهلې، او پر پردو په خدای که یو ګام مخته ورسي، پر پردو په خدای که یو ګام مخته ورسي، یو خپلو ته زمری بلا وهلې، او که دې پر تا حق د احترام لري هر مشر، پر تا حق د احترام لري هر مشر، که دې خپل وي که پردی بلا وهلې، او د ایاس په تعویضو دې جانان خپل کړ خو تا ورنه کړ هېڅ شی بلا وهلې. نظم یې پسرلي ته لیکلی دی. نظم دی چې پسرلیه راځه خپل وطن ته راشه، پسرلیه راځه خپل وطن ته راشه، پسرلیه قدم کښېږده پر زړګیو، پسرلیه اوس هغه وختونه نه دي چې به جوړ پر موږ غوبل و د مرمیو، چې پاخه ټیکهداران د هیدرو چې موړلې جنازې د شاه زلمیو. پسرلیه 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 وهي سپین بیرغ و وزرې، پسرلیه اوس آزاد ګرځو را ګرځو، چاپې نشته بیخي سمې دي خبرې، پسرلیه ډرون کاري وارونه نه کړي، نه به بوج شته او نه جټ شته نه ببرې، پسرلیه د هېواد په لر او بر کې اوس یوازې ده، پسرلیه د هېواد په لر او بر کې اوس یوازې د الله قانون چلیږي، پسرلیه اوس که موړ دی که مسکین دی اوس انشاءالله خپل حق ورته رسیږي، پسرلیه که موږ لږ لا کفر پرېږدي، پسرلیه دا هېواد را ولاړېږي، او پسرلیه اوس وطن ګل ګلزار دی، پسرلیه اوس وطن ګل ګلزار دی، پسرلیه اوس آرامه آرامي ده، پسرلیه موږ اوس ورونه د یو بل یو، پسرلیه موږ اوس ورونه د یو بل یو، ختمه شوې زموږ ترمنځ دښمني ده، او پسرلیه ایله اوس نو ساه اخیستې، پیل کړې مو یوه نوې زندګي ده. پسرلیه زه په امن ته په امن، پسرلیه راځه اوس مو وطن خپل دی، پسرلیه ورور پسرلیه وروره ښه پر ګونډو شوی د نړۍ هر یو سرزوری هر مغول دی، پسرلیه ما بګړۍ د ننګ تړلې پکښې ویه ټومبه تا راوړی ګل دی، او پسرلیه اوس بیخي کارونه سم دي، پسرلیه اوس بیخي کارونه سم دي، پسرلیه اوس خو هر سړی ډاډمن دی، پسرلیه موږ اوس ټول یو برابر یو، که پښتون دی که ازبک دی که ترکمن دی، پسرلیه واک مو داسې چا اخیستی چې الحمدلله خپل هېواد ته ژمن دی. او مننه وایي پسرلیه زما تیر وخت دې په یاد دی، پسرلیه زما تیر وخت دې په یاد دی، پسرلیه چې زه څه رقم مظلوم وم، پسرلیه په خپل کور او خپل وطن کې، پسرلیه زه له هر څه نه محروم وم، پسرلیه هېڅوک مرستې ته رانغلل، پسرلیه که نه هر چاته معلوم وم، او پسرلیه اوس پسرلیه او په اوس وخت مې خبر یې زه آزاد یم آزاد ګرځم دلته، پسرلیه چې 20 کاله مې دی کړی اوس په روی د دې جهاد ګرځم دلته، پسرلیه ما له ټولو واک اخیستی اوس منلی یم هېواد ګرځم دلته، او راځه راشه ته خو هسې هم تحفه یې، خو له امن سره یو ځای نو بیا واه واه چې جګړه وه ټیټې سترګې شکر چې وطن ته راغلی امن، نو دا واه واه چې هر څه وایې راځه نو اجازه ده اوس آزاد شوې اسجانه ملا، واه واه له توجه څخه مو یوه نه ستا د تلو وروسته کیسه داسې ده چې ښه نه یم، ستا د تلو وروسته کیسه داسې ده چې ښه نه یم، اوس چې په ځان کې هر څه وګورم
خو زه نه یم د استسقا لمانځه ته ځم یم بې سایوانه روان زه مې پر خپلو دعاګانو هم ډاډه نه یم. ډېره زیاته مننه دا چې موږ په لیست کې نور نعتخوانان او همداراز ترنم ویونکي او مشاعران لرو، خو د پروګرام وخت مو ډېر سره کم دی. وخت په کتو سره به مخې ته هم ځو. په وروستیو کښې یو ترنم ویونکی به راځي، ترنم به وړاندې کوي او له هغه وروسته به ښکلی تمثیلي پارچه هم ولرو. د سکون اډوې د کارکوونکو څخه ډېره مننه کوو، خصوصا د هلمند د ترنم ځلانده ستوري څهرې ښاغلي معزالله معا صاحب څخه او د ترنم ستوری دی. معزالله صاحب د هلمند ولسوالۍ لپاره ډېر ستر خدمت وکړي. دغه خدمت یې د ستایلو وړ دی. الله جل جلاله دې نور هم د خدمت توفیق ورته ورکړي. چې د زړه وینا په زړه باندې تویږي، بس د مینې احساسات ترې پیدا کېږي. چې د زړه وینا په زړه باندې تویږي، بس د مینې احساسات ترې پیدا کېږي. که د جوشه سره یار ته غېږه ورکړې، عاشقي دې د ښکلا سره تاویږي. عاشقي دې د ښکلا سره تاویږي. یو دوه درې ښکلې دې صحنې، یک دو سې خپل یار بمنې. گلاب 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 خوشبو خوشبو سپرلی سپرلی دیدن، مهتاب مهتاب زرغون زرغون دا عشق وران وطن. مهتاب مهتاب زرغون زرغون دا عشق وران وطن. کله چا سره د ژوند تړاو ته ځیر شو، د وفا وفا په دام کې به راګیر شو. د وفا وفا په دام کې به راګیر شو. یار د رب یوه تحفه ده کړه قبول یې، خیر که در در ته له خپل سینې پېښېږي. خیر که در در ته له خپل سینې پېښېږي. چې د زړه وینا په زړه باندې تویږي، بس د مینې احساسات ترې پیدا کېږي. چې د زړه وینا په زړه باندې تویږي، بس د مینې احساسات ترې پیدا کېږي. که د جوشه سره یار ته غېږه ورکړې، عاشقي دې د ښکلا سره تاویږي. عاشقي دې د ښکلا سره تاویږي. یو دوه درې ښکلې دې صحنې، یک دو سې خپل یار بنې. 1 2 3 جفت زندگی. گلاب 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 خوشبو خوشبو سپرلی سپرلی دیدن، مهتاب مهتاب زرغون زرغون دا عشق وران وطن. مهتاب مهتاب زرغون زرغون دا عشق وران وطن. بلا درد او هجرانا مینا چادا، بلا درد او هجرانا مینا چادا. دد شبی پر سر عشق دی بلا زڑا دا، دد شبی پر سر عشق دی بلا زڑا دا. هغه ځمکه سوځي اور چې باندې بلوي،
د وصال پر زندګۍ مې نه ختمیږي د وصال پر زندګۍ مې نه ختمیږي چې د زړه وینا په زړه باندې تویږي بس د مینې احساسات ترې پیدا کېږي چې د زړه وینا پر زړه باندې تویږي بس د مینې احساسات ترې پیدا کېږي که د جوشه سره ته غېږه ورکړي عاشقي دې د ښکلا سره تاویږي عاشقي دې د ښکلا سره تاویږي یو دوه درې ښکلې دې صحنې یک دو سې خپل یار بنې 1 2 3 جفت زندگی گلاب 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 خوشبو خوشبو سپرلی دیدن مهتاب مهتاب زرغون زرغون دا عشق وران وطن مهتاب مهتاب زرغون زرغون دا عشق وران وطن مهتاب مهتاب زرغون زرغون دا عشق وران وطن توجه منم زویه چیرې مې بیایه وم دغه دی چې اوس مې تراویح وکړې ته بیا اوس په ما پسې مښته چې راځه چې ځو بابکه ته راځه ته راولاړ شه راولاړ شه ماشاءالله بابکه ډېره ډوډۍ دې خوړلې بابکه ستا قربان شم زویه ته ما په دا سپینه ږیره باندې چیرې بیایه بابکه ته راځه سکون راډیو ته ځو په سکون راډیو کې نن پروګرام دی د ناتخوانانو هغه ستوري هغه غټ نه دي هغه اعلانېږي یاره زویه زه خپل سپین ږیری ستړی په دغه ناتخوانانو سیمې شته نه راځي ته ولې ما دغه ناتخوانانو ورولې بابکه ډېر ښه خوند کوي د دوی د اوازو دي زه ته دواړه قربان سو ته راځه چې ورسو نن دغه د سکون راډیو پروګرام ته نن راسره ولاړ شه دا پلار زوی چې راډیو ته ورسي بابکه ډېر ښه خوند کوي نو درځه زویه تر لاس مې ونیسه راځه بابکه راځه بابکه په دا سړک کې بیا دا میږي څه کوي دا پسونه څه کوي یاره زویه دا مالداران بیا چا دلته دا میږي بیا په ښار کې څه کوي چې روانې دي بابکه اوس خو ښار ګلي ګلزار دی پسونه او میږي هم دا ګروپانو ته ګوري وګوره دا ښار څونه ښایسته دی دا لایټونه وګوره دا ګروپان وګوره پر دا چوکو باندې ګوره پر ایوه چوکه د هندوانه پرته ده وګوره والله زویه اوس خو ښار ډېر ښایسته سوی دی زه خو زویه پر پښو نسم تللی دغه یو رخشه خو راګیر کړه چې بخښې ولاړ شو سمه ده بابکه هو ده رخشه رخشوانه وروره چیرې ځئ دغه دی دا سکون راډیو پرې زه په څو مو بیایه وروره سکون راډیو ته بیا څه کوئ ته اوس رخشوان یې که څه شي وروره خو ته خپل کرایه ووایه موږ د ارزرات نمرو ته دا سکون راډیو ته وروله چې د ناتوانانو غونډه دا اوس په راډیو کې شروع ده چې ګڼ دنیا ورته غواړي چې همدا نږدې یې ووینو دا بیا یک نشو دو شد یعنی دا څنګه رخشوان دي بې ځایه خو زنانه یې نه یې لیدلې د څنګ په مابین پرې کورته وایي و چې موږ سپین ږیري وي موږ ته بیخي درېږي نه پلاره ته رښتیا ویل ته رښتیا ویل دا سیند راوکړې یو څلوېښت افغانۍ راکړې بس راځه بابکه لاس راکړه راځه بابکه ځه یو ټایره پنچر شو بابکه نه ده پنچر دا هغې زړې رخشې دي وګوره د پخوا پیسې نشته اوس
دغسې زاړه ټایرونه دي یاره رښتیا هم زویه دا رخصت څنګه سره شوري بابا که بس میشه روز په سکون راډیو ته رسوي دغسې په داسې رات نومرونه تاسو دا هندوانو په چوک داسې راسه دا دې راورسېدلو دغه دې کرایه ده واخله بابا که لاس راکړه راځه راځه دغه ژړ دی یانه زویه هغه چشي لګولی دی هغه څرنګه میان دا چشي دي بابا که دا یې کامرې لګولي دلته هېڅ غلا نشي کوی سکون راډیو اوس پرمختګ کړی دلته کامرې لګولي ګرد سړکان ورته معلومېږي چې دلته دنکې وشوه یا هلته ته ثبت شوی یاره زویه نو دا زما څه 3 فوټه وه چې دا ډالر څوک ونه ویني راځه پلاره ډالر به چې دې اوس خلک خطا باسي په راډیو کې دا دې اوس تا لار ته راغلو ماشاءالله یانه زویه دا خو ګرده ملایان ناست دي زویه زه خو نن یو څه لیرې ځغاستم تا خو زه چې هم د دې ورته راوستم بابا که دا علما دي دا زموږ د دین ستنې دي چې دا نه وي بس موږ وروره پټ وړاندې وشلانې دغه مه پوه کوي چې وروره جانه داسې ولاړ شه پر جومات داسې ودرېږه او داسې ولاړ شه او داسې ولاړ شه زه رقمه لارې دې موږ ته راښیي کړې موږ په عامیان خانان په څه پوهېږو یانه زویه رښتیا دې وویل خو په اوس وخت کې زه در دې رسېدلی یم بابا که راځه بابا که راځه دا ودرېږه ما ته زنګ راغلی و هلکه عصمته دا خو دې مور ده دا ودرېږه الو بله سلام علیکم وعلیکم السلام ښځې کاټې ته زه په سکون راډیو کې یم بد کار دی دا زما د ټلیفون اواز هم لوړ دی دغه دی داسې ولې په غلا راغلس زه دا یم راډیو اورم ولې چې زه هم اوس درسمه لږ شرم وکړه دلته د نارینهو محفل دی دلته څوک نه راځي ستا نه څم دلته نه راځي دلته علما دي وی نو څه دی زه هم زړه لرم که ناتخوانه نه دي روح العالمین ته نږدې ولیدم زه خو میینه یم تراکه بابا که دا ګرده خلک یاوري مورې مورې ستا سره بده خبره ده دلته ګرده خلک ستا غږ اوري سمه ده زویه بس صحیح ده زه نه درځم سمه ده زویه اوس نو دلته زه چېرې کښېنم خو ځای نشته ګرده دی نیولي دي بابا که خو ما او تا ناوخته رالو یا نه ومه زویه ته لږ په دغه ما پوه که دا چشي دي دا څه پولیسټیکان یې ټاکولي دي دا څه ډاکټران دي دا څه شان دي دا کریم ماته هم پیدا کوي ګوره بابا که دا سکون راډیو ده چې ټوله میاشت یې زحمت ایستلی دي دا ناتخوانان یې فیسبوکو ته پورته کول یو پروسه وه د دوی په ژبه یو لړۍ وه دا یې اوس پای ته ورسول 4 دانې خواران یې رامخته کړل نور شاته سوله نو اوس دا 4 ته ډالۍ هم ورکوي بابا که دا ډېره ښه پروسه ده دا یې اول پړاو دی دا به هر کال د خیره سره چې موږ ژوندي یو دا سکون راډیو یي دا به هم ژوندي یو او چې سکون راډیو ژوندي دا ټول ناتخوانان به هره میاشت ستایي هره میاشت به غونډې ورته کوي او هره میاشت به ستاینکونه او پیسې ورکوي د ناتخوانانو رخچنه اوس په غوړو کې څوک قسم په خدای ګوره بابا پخوا دا چا پېژندله په قرآن پر پوله به روان وو دا ناتخوان اوس ورته وګوره رسنیو ته راخوښتل کېږي دا د دوی عزت دی موږ باید د دوی عزت وکړو دغه دی چې موږ تشویقوي پر خلکو ورزغلو پلانکی زمری ولاړی پلانکی تکړه ولاړی موږ په زغلو ته ونه زویه بیا زنګ راغلی بله دغه دی نصرت صاحب دلیا دی دغه په راډیو کې چا ساته دی دلته ګرده خلک وایي داسې خدمت یې کړی چې سکون راډیو داسې ځلېدلې ده په د هلمند کې همدی به هم دغسې ځلېدلې یې که به نه یې وښځې چې هغه ووینې ولنام که بیا ورسره کښېني هم د شپېتور کالو کې په ډډه کې تور کار نشته ګلاب و او دا زنده بدکاران دی بابا که ولې درواغ ورته وایې ته خو رښتیا ورته ووایه یا ښځې دا عبارت داسې نه وي چې زما ماکان به راشي بس صحیح ده کاټ مو کې باندې ته نازم
زویه اوس مې یو ځای کښېنوه بالا به دا پروګرام وګورو چې دا پروګرام څنګه دی راځه بابکه راځه 1240 رایې اورېدونکو او په تالار کې ناستو حاضرینو او د سوشل میډیا د برخې درنو لیدونکو چې چا وړي دي هغه دی محمد رفیع بختیار لومړی مقام داسې کاره یو چکچک د پای د خلکو سره ور بیا چکچکه د بختیار سره لپاره هغه د پای خلک انرژیان داسې بېغمه و چې څه د معلومېدل هم بله بیا هم وایو چې د څلورو ټاپ میاشتنۍ ناتخوانانو له جملې څخه چې لومړی پوزیشن یا لومړی مقام یې وړی دی 1246 رایې خپلې کړي دي په لومړي مقام کې راغلی دی ښاغلی محمد رفیع بختیار چې ډېر 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 او بیا هم ډېر ډېر مبارک وي نو وسیق صاحب دوهم مقام کې چې چا ډېرې رایې وړي د دغه څلورو د جملې نه 1153 رایې دي چې عبدالجبار مظلوم صاحب مظلوم صاحب وین شارټ څنګه ګوري او مظلوم صاحب ویښتان یې ماشاءالله داسې ښه غوړ کړي او زموږ ټول شاټ هم ورده باندې تمرکز دی او درېیم مقام چې دی ښاغلی وسیق صاحب څوک دی اول به هغه نمرې یادې کړو چې 650 نمرې پړي او دی ښاغلی قاري نه دی حافظ دی بله نو حافظ صاحب توریالی شهاب مبارک د شهاب صاحب ورور اتل صاحب هغه ویډیو شاټ نیسي چکچک نشي کولی یو لاس یې دیوال کش کړی او نو څلورم خو نو پوهېږې امین صاحب چیرې امین صاحب غږ دې ماته بېدرکه خوند راکړي او ښه خوند یې راکړي که چیرې زما په لاس وي خو اول به ته وایي خیر نو څه وکړو دا بېدرکه څه معنا بېدرکه یعنې ډېر بېدرک خو یو داسې هم معنا کېږي چې یعنې خوند یې رانه کړي یا بېدرکه یو درکه یو بېدرکه بېدرکه یعنې ډېر نو امین صاحب 614 رایې وړي دي لومړی مقام محمد رفیع بختیار دوهم مقام عبدالجبار مظلوم درېیم مقام حافظ توریالی شهاب څلورم مقام مولوي روح الله امین صاحب د ټولو ته دې مبارک وي خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې نور هم دوی خدمت وکړي د نعت او شعر له ژبې خپلو هېوادوالو ته خپلو هنرمندوالو ته تر څو موږ د دوی له خدمت برخمن شو ښه نو یو بل هغه لوکسه برخه بله هم پاته غږ هم سم لوکسې برخې سم شو نو هغه د ډالیو جایزو برخه لا هم پاته د سړي د افغانانو خوند کوي په زمزمو خوند کوي په زمزمو د سکون پر دې څپو اوري غږ د تورانو د سړي د افغانانو خوند کوي په زمزمو خوند کوي په زمزمو ګډنوالې افغانان دي د ادب د بڼ ګلان دي داسې ښکلې ځلېدلې لکه ستوري د اسمان دي ګډنوالې افغانان دي د ادب د بڼ ګلان دي داسې ښکلې ځلېدلې لکه ستوري د اسمان دي هر سړي ته ور په زړه صفت کړي د دې ژغو د سړي د افغانانو خوند کوي په زمزمو خوند کوي په زمزمو د سکون پر دې څپو اوري غږ د تورانو د سړي د افغانانو خوند کوي په زمزمو خوند کوي په زمزمو تاثیر نه کوي ژغونه ورانوي د زړه کورونه په خوږه لهجه یې وایي ډېر حمدونه او نعتونه تاثیر نه کوي ژغونه ورانوي د زړه کورونه په خوږه لهجه یې وایي ډېر حمدونه او نعتونه خدای دې نورم توفیق ورکړي د دې ښکلو کلامو د سړي د افغانانو خوند کوي په زمزمو خوند کوي په زمزمو